تاسو یوټیوب چینل لرئ، ستاسو یوټیوب چینل نه ګرو کېږي، ستاسو یوټیوب چینل مخکې نه ځي، ستاسو سبسکرایبر نه زیاتېږي، ستاسو په چینل باندې چې ده ستاسو په ویډیوګانو باندې ویوز نه راځي او ډېر وخت کېږي تاسو لګیا یاستئ، واچ ټایم هم ستاسو نه زیاتېږي. نو دا دوستان یو غټ مشکل دی. په دې ویډیو کې 2 سیټینګه تاسو څخه چې دغه 2 سیټینګه تاسو وکړئ، ستاسو سبسکرایبر به هم زیاتېږي، ستاسو ویډیوګان به هم وایرل کېږي، ستاسو په ویډیوګانو به ویوز راځي. دغه 2 سیټینګه ډېر زیات مهم دی. نو لومړی زه راځم کروم براوزر ته. کله چې تاسو کروم براوزر ته راغلی، تاسو به سرچ بار کې به ورته ولیکئ پاس youtube.com. یوټیوب سایټ به تاسو خلاص کړئ. کله چې تاسو youtube.com ولیکلو، لکه youtube.com راغی، په youtube.com به ورته کلیک کړئ. بیا به تاسو راشئ په دغه پورته 3 ډاټس به ورته داسې کلیک او دا به ډیسکټاپ سیټ ته کنورټ کړي. که چېرې تاسو نه یې کنورټ کړی، دا به تاسو راشئ ډیسکټاپ سیټ ته کنورټ کړئ. نو ما کنورټ کړی، په دې چې تاسو کلیک کړئ د لاندې ښکاري ډیسکټاپ سیټ، نو ما کنورټ کړی، دا به تاسو ډیسکټاپ سیټ ته کنورټ کړئ. بیا به تاسو راشئ د خپل په دغه چینل لوګو به ورته کلیک کړئ. زه دغه چینل زیات لرم، نو زه راځم خپل یو چینل ورته انتخابوم، کوم ته چې زه غواړم سیټینګ وکړم. داسې چینل به داسې لوګو به چې کله تاسو کلیک کړئ، د لوګو چې کله کلیک کړم، نو د چینل زه زیاته لرم، زه راځم یو خپل یو چینل ورته انتخابوم، سویچ اکاونټ باندې کلیک کوم او دلته یو چینل ورته انتخابوم کوم چې زه غواړم سیټینګ وکړم. یو دانه به ورته زه راځم دغه مې ورته انتخاب کړو، په دې بس کلیک کړئ. کله چې دوستان تاسو کلیک کړئ، بیا به تاسو راشئ بېرته به د خپل چینل په دې لوګو به ورته داسې کلیک کړئ. بیا به تاسو راشئ د خپل چینل په دې لوګو به کلیک کړئ. کله چې په دې کلیک کړئ، تاسو بیا په یور چینل باندې ورته کلیک کړئ. بیا به تاسو راشئ یور چینل باندې خپل چینل به اوپن کړئ. کله چې تاسو په یور چینل باندې کلیک کړئ، دلته راځي کسټم چینل او منیج چینل. تاسو په دغه کسټم چینل باندې به کلیک کړئ. زه خو به تاسو دا وکړم چې باید موږ د خپل چینل لپاره کټګوري هم انتخاب کړو. په دې سیټینګ کې تاسو ته هم چې کټګوري ډېر زیات مهم دی. موږ چینل جوړو خو کټګوري نه انتخابو، باید موږ د خپل چینل لپاره کټګوري انتخاب کړو تر څو زموږ چینل ګرو شي. دا خبره ما نه یاده وتې وه، نو اوس مې ورته وکړه چې تاسو باید خپل چینل لپاره کټګوري انتخاب کړئ. کټګوري ډېر زیات مهم ده. که چېرته کټګوري تاسو انتخاب نه کړئ، ستاسو چینل نه ګرو کېږي. هغه کسټم چینل باندې چې کله بیا تاسو کلیک کړئ، بیا به تاسو راشئ دلته لاندې کونج کې تاسو ته ښکاري دلته سیټینګ آپشن دی، په دغه سیټینګ به تاسو کلیک کړئ. بیا به تاسو راشئ دلته په د دویم یور چینل باندې به تاسو کلیک کړئ. کله چې تاسو په دې کلیک کړو، بیا تاسو ته وایي بیسیک انفو ته به راشئ، دلته به تاسو کنټري انتخاب کړئ. دلته افغانستان نشته، تاسو که بل هېواد انتخاب کړئ، که نه مې انتخابوئ. بل چې د موږ سره لاندې بل چې د کیورډس ده، او لاندې دلته د کیورډس دا ډېر زیات مهم دی. د خپل چینل د خپل کټګورۍ مطابق به تاسو دلته کیورډس ولیکئ. کیورډس مثلا تاسو په خپل چینل باندې کومې ویډیوګانې اپلوډ کوئ، ستاسو چینل کومه کټګوري ده، کټګوري باید تاسو خپل چینل لپاره سلیکټ کړئ. زه به تاسو ته ښایم دا ډېر زیات مهم دی. کټګوري که چېرې تاسو انتخاب نه کړئ، نو دا باید تاسو انتخاب کړئ. کله تاسو په سیټینګ کلیک کړئ، تاسو یو وینډو خلاصېږي. بیا به تاسو راشئ په دغې دویم چینل باندې به کلیک کړئ. تاسو راشئ بیسیک انفو ته او په دغه لومړی به کلیک کړئ. دا به تاسو کنټري په دغه کنټري باندې کلیک کړئ، دلته تاسو به یو هېواد ورته په دغه کنټري به داسې کلیک کړئ. دلته به هېواد ورته انتخاب کړئ، دې کې افغانستان نشته. بل چې د موږ سره لاندې چې دغه کیورډس ده، چې کټګوري دوستانو بیخي زیات مهم دی. تاسو خپل چینل مطابق د خپل کټګوري مطابق ول تاسو ته کیورډس ولیکئ. مثلا تاسو په خپل چینل باندې کوم ویډیوګانې اپلوډ کوئ، دلته به هماغه کیورډس ولیکئ. فني کیورډس به ولیکئ. هر ویډیو چې تاسو په خپل چینل باندې اپلوډ کوئ، خپل مطابق کټګوري به دلته تاسو ته تاسو کیورډ لیکئ. مثلا زه راځم زموږ فني چینل ده، په دې باندې موږ فني ویډیوګانې اپلوډ کوو، زه فني کیورډس دلته لیکم. دغسې کیورډس به لیکئ: فني ویډیو، لانګ فني، شارټ فني. بل چې د موږ سره لاندې بل ډیفالټ اپلوډ دی، په دغه دویم به تاسو کلیک کړئ، چینل لاندې اپلوډ ډیفالټ. کله تاسو په دې کلیک کړئ، دلته تاسو کولی شئ یور دلته ټایټل ورکړئ، ډسکریپشن د ویډیو لپاره. دې کې زموږ څه کار نشته، زه تاسو ته هغه مهم سیټینګونه ښیم. اول تاسو کولی شئ ډسکریپشن ورکړئ. دې سره زموږ کار نشته، زه تاسو ته مهم سیټینګونه ښیم. اویزیبیلیټي، کله تاسو په اویزیبیلیټي کلیک کړئ، دا پبلیک کې کړئ، که دا پرایویټ کې یا انلیس کې دا پبلیک کې کوي. بل بیا چې لاندې راغله ټیکس، تاسو ته ښکاري ټیکس، دلته هم دغسې کیورډ دلته به هم دوستان تاسو ټیکس ولیکئ، کیورډ به داسې ولیکئ لکه څنګه چې مخکې ما تاسو هلته وښودل. دلته به تاسو 10 دانې ولیکئ. بل چې د موږ سره کمیونټي ده، کله چې تاسو په کمیونټي باندې کلیک کړئ،
نو دلته به تاسو راشي په دغه ډیفالت به کلیک کوئ. که تاسو په دې ډیفالت کلیک کوئ ته به که دا الاو نه وي الاو آل کمنټ دا به الاو کوئ. کله تاسو دا الاو کوئ بیا به تاسو راشي دغه سیټینګ به ځان سره سیف کوئ. موږ وایو چې ویډیو به موږ څنګه اپلوډ کوو، په کومه طریقه به اپلوډ کوو چې زموږ ویډیو وایرل شي. په نن ویډیو کې مکمل طریقه درته ښیم چې موږ به ویډیو څنګه اپلوډ کوو، ټایټل به څنګه لیکو، ټیکس به څنګه ورکوو، ډسکرپشن کې به ټیکس موږ څنګه ورکوو. دا مکمل طریقه درته نن زه مکمل ښیم دوستانو. زه راځم یوټیوب اوپن کوم. کله چې تاسو یوټیوب اوپن کړئ بیا به تاسو راشئ په دغه پلس آپشن به کلیک کړئ. په دغه پلس آپشن به کلیک کړئ. کله تاسو په دې کلیک کوئ دلته تاسو اپلوډ ا ویډیو باندې به کلیک کړئ. کله تاسو اپلوډ ویډیو باندې کلیک کوئ دلته تاسو خپل ګیلري څخه کوم ویډیو چې اپلوډ کوئ هغه ورته سلیکټ کړئ. زه راځم ویډیو ورته سلیکټ کوم. کله چې تاسو سلیکټ کوئ په نیکسټ به کلیک کوئ، بیا په نیکسټ به کلیک کړئ. کله چې تاسو خپل ګیلري څخه ویډیو انتخاب کړئ بیا په نیکسټ باندې تاسو کلیک کړئ. تاسو راځي ټایټل بار به ټایټل ولیکئ. کله چې تاسو ټایټل ولیکئ کله چې دوستان تاسو ټایټل ولیکئ ټایټل کې به تاسو یو هشټیګ استعمالوئ. هشټیګ چې کله تاسو استعمال کړئ تاسو لاندې راځي دغه هشټیګ راځي چې میلیونز ویوز وایرل ویوز دغسې ویډیوګانې به تاسو انتخاب کړئ. مثلا زه راځم پکې دغه ویوز انتخابوم. تاسو بیا کلیک کړئ چې دا ډېر زیات مهم دی، په دې به تاسو کلیک کړئ. کله دوستان تاسو په دې کلیک کړئ دا که پبلیک کې دا به آن لیست کې کړئ. دا اوس آن لیست کې دی، دا به تاسو آن لیست کې کړئ. هغې نه بعد به بیا تاسو راشئ ډایرکټ په نیکسټ باندې کلیک کړئ. کله تاسو په نیکسټ کلیک کړئ ایم ناٹ کې کړئ. یعنې دا ویډیوګانې زموږ د ماشومانو لپاره نه دی. بیا به تاسو راشئ په اپلوډ ویډیو باندې به کلیک کړئ. کله چې تاسو ویډیو اپلوډ کړئ بیا به تاسو یو اپلیکیشن ضرور خپل موبایل کې انسټالوئ. که تاسو چینل لرئ نو دا اپلیکیشن باید ضرور انسټال کړئ. لکه فیسبوک لپاره کریټر سټوډیو اپلیکیشن استعمالوو. نو دې لپاره باید تاسو یو سټوډیو اپلیکیشن خپل موبایل کې ضروري استعمال کړئ. دغه اپلیکیشن خپل موبایل کې دا انسټال کړئ. پلی سټور کې سرچ کړئ دا اپلیکیشن پلی سټور کې اویلیبل دی. پلی سټور کې سرچ کړئ او انسټال کړئ. کله به سټوډیو اپلیکیشن تاسو اوپن کړئ دلته زموږ سره لومړی ډیشبورډ. په دې ډیشبورډ کې موږ ته ښایي سبسکرایبر، واچ ټایم، زموږ ویوز. دغه ځای کې موږ ته سبسکرایبر ښایي، دلته موږ ته ویوز ښایي، هلته موږ ته واچ ټایم ښایي. په دې دویم چې د کانټینټ لاندې په دې دویم کانټینټ باندې کله تاسو کلیک کړئ کوم ویډیوګانې تاسو اوس دستي اپلوډ کړي یا مخکې اپلوډ کړي هغه تاسو ته ښایي. لایټ از د کله چې په دې تاسو کلیک کړئ تاسو د 48 ساعتو کې هغه ویوز تاسو ته ښایي. موږ ټوټل ویوز 250 دي. په 48 ساعته کې زموږ تر اوسه ویوز نه دی. دلته تاسو ګورئ 48 ساعته کې موږ ته ویوز ښایي چې تاسو په 48 ساعته کې څومره ویوز ترلاسه کړي. په زموږ سره کمنټ زموږ ته کمنټس ښایي. دوست موږ سره ارننګ د په کله چې تاسو په ارننګ باندې کلیک کړئ تاسو لاندې راشي دوستانو تاسو دلته 1000 سبسکرایبر پوره کوئ. سبسکرایبر پوره کوئ او 4000 واچ ټایم پوره کوئ. کله چې دوستان تاسو دا پوره کړئ او بیا به تاسو خپل چینل مونیټایز کړئ. په مونیټایز کې به خپل افغانستان هیواد نه ټاکئ، بل هیواد ورته ټاکئ. پاکستان ځکه ولې بل افغانستان نه دی. په دې افغانستان کې چینل مونیټایز کېږي خو بل هیواد به تاسو ورته انتخاب کوئ. زه راځم په کانټینټ باندې کلیک کوم. کوم ویډیو چې موږ اپلوډ کړی په هغې به تاسو سلیکټ کړئ. زه راځم په هماغه ویډیو سلیکټ کوم. کوم ویډیو چې تاسو اپلوډ کړی په هماغه ویډیو به کلیک واخلئ. کله تاسو کلیک کړئ ته پورته تاسو ته پنسل آپشن ښکاري. په دغه پنسل آپشن به تاسو کلیک کړئ. د ویډیو ټایټل به تاسو کاپي کړئ. په ډسکرپشن کې بیا بیرته پیسټ کړئ. په ډسکرپشن کې به بیرته دوستان تاسو پیسټ کړئ. کاپي به کلیک کړئ بیا تاسو راشئ په ډسکرپشن کې بیرته به تاسو پیسټ کړئ. کله تاسو دوستان دا کار وکړئ بیا تاسو راشئ کروم براوزر ته. کروم براوزر ته به تاسو راشئ. دا یو فری ویب سایټ تاسو ته فری کیورډز درکوي او دا کیورډ چې ده ډېر زیات وایرل دي. په دې باندې چینل وایرل شوي. تاسو به ولیکئ ریپیټ ټیکس به ولیکئ. دغه لومړی چې راغی دغسې به تاسو ولیکئ ریپیټ ټیکس. دا یو ویب سایټ د فری ویب سایټ ده تاسو ته فری کیورډز درکوي. کله تاسو په دې کلیک کړئ دا ویب سایټ به راشي. بیا په دې ریپیټ ټیکس باندې به کلیک کړئ. دغه ویب سایټ به اوپن کړئ. دغلته به تاسو ټیکس ولیکئ. د خپل ویډیو د خپل کټګوري مطابق به تاسو ټیکس ولیکئ. اوس موږ چینل فني د موږ فني ویډیوګانې اپلوډ کوو نو موږ ته فني ټیکس پکار دي. تاسو هر ټیکس پکار د هر ټیکس ته تاسو صرف ولیکئ او تاسو ته راځي په سرچ باندې کلیک راځي. که فني ویډیو 2023 ټیکس مې پکار دي بیا تاسو راشئ په دغه سرچ باندې به ورته کلیک کړئ. په دغه سرچ به ورته کلیک کړئ. فری کیورډز کوم چې ډېر زیات
وایرل دی او ډېر زیات چینل پرې مخ تلي. ګوره تاسو ته دومره زیات کیورډ درکوي کې دغسې فني ویډیو دغه کیورډز هر چا سرچ کړه نو ستاسو چینل مخ ته ورځي. ویډیو بیسټ فني ویډیوز همداسې ډېر زیات دي. بیا به تاسو راشئ لاندې به د کاپي به ورته کلیک کړئ، لاندې به راشئ په دې کاپي به کلیک کړئ، دا به کاپي کړئ، بیا بېرته ډسکرپشن کې به راشئ، بیرته به راشئ و سټوډیو اپلیکیشن ته او د ویډیو په دې ډسکرپشن کې به تاسو دا پیسټ کړئ. د ویډیو ډسکرپشن کې به دا پیسټ کړئ. تاسو به لاندې د ګوته زور ونیسئ هلته به تاسو دا پیسټ کړئ. راشئ د ویډیو په ډسکرپشن کې به تاسو هغه ځای چې کاپي کړئ په ویډیو و سټوډیو اپلیکیشن به اوپن کړئ، په ویډیو به کلیک کړئ، پنسل آپشن به کلیک کړئ او بیا به تاسو راشئ په ډسکرپشن کې به بیرته تاسو دغه پیسټ کې کوم دي چې هغه ویب سایټ نه تاسو هغه ټیکسټ کاپي کړی دي او بیرته تاسو راشئ په د ویډیو په ډسکرپشن کې به تاسو پیسټ کړئ، په دغه پیسټ آپشن به تاسو کلیک کړئ او دا به تاسو پیسټ کړئ. کله دوستان داسې کار وکړئ بیرته به تاسو بیک وځئ، په دغه علامه به تاسو کلیک کړئ، بیا به تاسو راشئ لاندې دلته تاسو ته ښکاري ټیکسټ شارټ ریمیکسینګ کټګوري، په دې به کلیک کړئ. ټیکسټ شارټ ریمیکسینګ کټګوري تاسو په دې به کلیک کړئ. اوس دا ډېر زیات مهم ده، تاسو به دې څخه دلته به تاسو خپله کټګوري انتخابوئ، په دغه کټګوري به تاسو کلیک کړئ. تاسو بیا به تاسو کیورډز ورکړئ، ما ورکړي چې ستاسو ویډیو به سرچ کې راځي، داسې به تاسو ورکړئ ولیکئ او داسې به تاسو ولیکئ او انټر باندې به کلیک کړئ، په کیبورډ کې انټر باندې کلیک کړئ. داسې لس چل دانې کیورډ به بیا ولیکئ، نو داسې لس چل دانې کیورډ به بیا ولیکئ. بیا به تاسو وړاندې لاړ شئ، په دغه کټګوري باندې به تاسو کلیک کړئ، کټګوري به کلیک کړئ. دا به تاسو ډېر زیات راځي، ستاسو چینل کومه کټګوري هماغه به تاسو انتخاب کړئ، موزیک کې، پیپل بلاګ کې. نو ما ورته خپل د چینل کټګوري انتخاب کړی، تاسو دې ځای نه کولی شئ چې انتخاب کړئ. نو دا ډېر زیات مهم دی، باید تاسو دا ضروري وکړئ. کله دا دوستان کار تاسو وکړئ بیرته په دغه علامه باندې کلیک کړئ، بیرته بیک ځو او بیا به تاسو راشئ. که دوستانو بیرته په دغه دویم باندې به تاسو کلیک کړئ، دا که آن لیست کې دوستانو بیا به تاسو بیرته دا پبلیک کې کړئ. که دا دوستانو آن لیست کې دا بیرته تاسو پبلیک کې کړئ، پبلیک نه بعد به تاسو دا سرچ په دې سیو به کلیک کړئ، بس تاسو ویډیو به انشاءالله په لنډ وخت کې وایرل شي او یو دم باندې کې قره. دوستانو که زموږ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سره سبسکرایب، لایک کړئ، زموږ پیج سره فالو کړئ، ویډیو مخکې ملګرو سره شیر کړئ. که چېرته تاسو چینل لرئ او غواړئ تاسو چینل مخکې لاړ شي نو د زموږ چینل د سره همیشه تعقیب کوئ، موږ ته زبردست ټریکونه طریقې ښیو چې ستاسو چینل به مخکې ځي ګرو کېږي به. نو دعاګانو کې موږ یاد ساتئ. الله په امان ښه.